د اوبو لګولو د 122 شبکو رغنیزي چارې پیل شوې. دغه شبکې د ننګرهار، کونړ، لغمان، بلخ، کاپیسا، هرات، پکتیا، تخار، سمنګان، بغلان، لوګر، پروان، کابل او کندز په ولایتونو کې جوړیږي. د دغو شبکو په جوړېدو سره د یادو شبکو تر پوښښ لاندې ځمکو کې 20 تر 30 سلنه د اوبو د ضایعاتو مخه نیول کیږي او په همدې کچه د کروندګرو حاصلات هم زیاتیږي. د اوبو لګولو د دغو شبکو د جوړولو لګښت 1 میلیارډ او 382 میلیونه او 855 زره او 983 افغانۍ دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت لومړیتوبونو څخه یو هم د اوبو مدیریت دی. د ډیرو ځمکو خړوبول، د کرنې په برخه کې د کارموندنې، د کرنیزو تولیداتو زیاتوالی، د وارداتو ټیټوالی او د کرنیزو محصولاتو د صادراتو د زیاتوالي لامل کیږي. په همدې توګه د کرنې وزارت او بڼوالو لخوا په بڼوالۍ کې د څاڅکي اوبو لګولو ترڅنګ د اوبو لګولو پرمختللي سیستمونو پیژندل او کارول د سوداګریزې بڼوالۍ او د صادراتو د زیاتوالي لامل کیږي.